کن عالما یا عالم جوړ شئ او متعلما یا د علم زده کوونکي جوړ شئ طالب علم جوړ شئ او قدم نشئ کولی او مستمعا نو بیا اوریدونکی جوړ شئ غوږ ورته کیدئ کم دی کې د قرآن تلاوت کیږي د قرآن احکامات بیانیږي تفسیر بیانیږي تاسو ورته توجه سره کینئ او محبا که وخت در سره نه څلورم زړه کې خو ورسره مینه وساته علماو سره او طلباو سره په دې جذبه سره چې دا زما د پیغمبر علیه السلام ارشاد دی چې علماو سره مینه ساتل علماو سره چې مینه ساتي الله رب العزت به د علماو په صفونو کې تاسو پاسئ او کچره د علماو سره بغض ستاسو په زړه کې راغو لکه څنګه چې د غیرو سازش دی چې دا علما طلبا دا بدنامولو کوشش کوي کله وایي دا دهشتګرد دی کله وایي دا انتها پسند دی زما عزتمندو دا د طلبا او د علماو د بدنامولو یو سازش دی چې د علماو نفرت د خلکو په زړه کې پیدا شي د علماو د عوامو په منځ کې پرده حایله شي نو بیا به دین زده کوونکی څوک نه نو زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم از کم ورسره زړه کې مینه ساته ولا تکن خامسا پنځم مه جوړېږه ګینه هلاک بشي پنځم لمبر سره علماو سره بغض ساتل علماو پسې خبرې کول فیسبوک باندې او په سوشل میډیا باندې علماو پسې بد خبرې کول کنځلې کول زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام فرمایي هلاک بشي که علماو ته دې سپک وکته علماو پسې خبرې وکړي نن زمونږ ټول فیسبوک چې راواړی د انسان شکل او ابره شری د سپي شکل یا د بیزو شکل یې ورکړي زما عزتمندو انسان دی الله رب العزت فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما ښایسته صورت کې مې انسان پیدا کړی او ته انسان سره او بیا علماو سره چې قیامت په ورځ باندې به د علماو او د انبیاء کرامو په منځ کې به صرف فرق دومره وي چې د انبیاء کرامو په کرسو باندې به مهر نبوت وي او د علماو په کرسو باندې به مهر نبوت نه وي صرف دا فرق وي او زما عزتمندو الله رب العزت به علماو له اجازت ورکي چې ته خلکو دپاره شفارس کوه علامه روح المعانی لیکلی دي چې دغه عالم به د خلکو دپاره شفارس وکړي څومره کسانو دپاره د آسمان د ستورو برابر آسمان کې چې څومره ستوري دي هغه لا متناهي دي د هغې شمارل ډېر ګران دي څوک یې نشي شمارلی یعنی مطلب دا دی چې د دغې علماو له به الله دومره اجازت ورکي چې ته د دې ټولو خلکو دپاره شفارس وکړه الله رب العزت به شفارس قبلی نو زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته علماو سره بغض کوونکی مه جوړېږه علماو سره بغض مه کوه ګینې هلاک بشي او د پیغمبر علیه السلام خبره کې هېڅ شک نشته نو زما عزتمندو چې دغه حدیث مونږ او تاسو مخې ته کړو په دې باندې عمل وکړو چې اول عالمان شو که خپله نشو عالمان کېدی نو خپل بچي عالمان کو خپل نوسی عالمان کو خپل لوریان عالمان کو الحمدلله د دین فضا جوړه ده هر علاقه کې هر کوڅه کې مدارس قائم دي د الله په فضل سره ستاسو په تعاون سره او کدانی نو زده کوونکي جوړ شو هر وخت چې د الله دین زده کوو صحابه کرامو دین دا د 40 سال نه پس زیات د 40 سال نه پس دا علم زده کړی دی قرآن پاک زده کړی پیغمبر علیه السلام باندې خپله د 40 سال نه پس قرآن پاک وحی نازلېدل شروع شوي دي نو زما عزتمندو دا مه وایئ چې مونږ باندې خو ټایم تیر دی اوس به مونږ څنګه دین زده کوو نه دین هر وخت زده کولی شي او که دین نشي زده کولی نو کم از کم اورېدی خو شي مینه خو ورسره ساتلی شي نو زما عزتمندو دغه مجلس هم همدغه سلسله کې منعقد دی چې د قرآن پاک ختم شوی دی 11 ماشومانو قرآن پاک په ناظره ختم کړی او 4 کسانو قرآن پاک په حفظ ختم کړی الله رب العزت دې ته مزید توفیق ورکړي په دې باندې د عمل کولو
او بیا د دې ترجمه زده کول، د دې تفاسیر او د دې معانی زده کولو الله رب العزت دې له توفیق ورکړي. او الله رب العزت موږ له توفیق راکړي چې موږ د دین خدمت کو د زده کړې او د ښودنې په شکل کې.